د خیبر پښتونخوا تر غرونو لاندې زر، انتیموني او ښکاره پراته دي، خو د پښتنو لپاره نه. دا خزانه پوځ ته ځي او د جنرالانو په دفترونو کې ویشل کیږي. د فاینانشل ټایمز لیکي چې پوځ یوازې د پولو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو ساتنه هم کوي. فوجي تجارت چې د فوجي فاونډیشن تر نامه لاندې جوړ شوی دی په اصل کې د تقاعد سرتیرو لپاره و، خو د 2023 کال د منی لایف انډیا یوه څېړنه څرګندوي چې د پوځ چارواکي او مشران د سیمنټو، تیلو او بیمې په کاروبار کې په میلیارډونو سهم لري، بې له دې چې مالیه ورکړي یا حساب ورکړي. د قانونو ایستل د خیبر پښتونخوا چاپیریال خراب کړی دي، اوبه او مځکه یې زهرجنه کړې ده. د 2023 کال د ویچویلې راپور تاییدوي چې ځایي خلکو ته هیڅ ګټه نه رسیږي، یوازې اغزنې کټارې شاوخوا جوړې شوي دي او واک د پوځ تر ملاتړ لاندې کمپنیو سره دی. د قانونو لپاره پښتني کلي او کورنۍ بېځایه کیږي. د 2023 کال د بخښنې نړیوال سازمان راپور ښیي چې تر 8,000 زیات کسان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مځکو د غصب پر ضد تر احتجاجونو وروسته ژوندي ورک شوي دي. ډېرو کسانو یې غږ پورته کړی خو ډېر یې بیرته راستانه نه شول. په سیند کې اباسین د ژوند معنا ده، خو اوبه یې غلا کیږي. AP نیوز لیکي چې نوي لارې او کانالونه اوبه د پنجاب د زورورو پروژو لوري ته اړوي او شاوخوا 80 سیندیان له پاکو اوبو بې برخې دي. سیند ایالت غلی نه دی. په 2025 کال کې د بابر لویه درنه کې زرګونه خلک د اوبو د اړولو پر ضد راټول شول او د اباسین خپل حق یې وغوښتی، لکه څنګه چې ډان راپور ورکړی دی. د دوی فریاد د چور شوي راتلونکي انځور دی. د پنجاب کروندې د سیند د اوبو پر مټ زرغونېږي، د چولستان په شان پروژې ورته اوبه رسوي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د پنجاب د اشرافو فارمونه او کروندې غوړېږي، خو د سیند بزګران د وچکالۍ له کړاو سره مخ دي. بلوچستان وچه خاوره ده، خو تر ځمکې لاندې زر، مس او ګاز پټ دي. د هډسن بنسټ وایي چې د 2011 ریکو ډیک تړون ماتېدو پاکستان ته 6 میلیارډ ډالر تاوان واړوي. بیه یې ولس ورکړه، نه هغه جنرالانو چې پر دې شتو واکمن دي. د بلوچستان خلک مقاومت کوي. په 2025 کال کې د جعفر ایکسپریس د اورګاډي تښتولو پیښه کې 28 کسان ووژل شول. AP نیوز وایي نښه د اشرافو کانکندنې پروژې وې. دا د چور شوي مځکې جګړه ده. په ډوډارک او سیندک کې د چین کمپنۍ د پوځ تر ساتنې لاندې کانونه باسي. د ویچویلا تاییدوي چې د ګټو څخه یې نه ښوونځي جوړې شوي او نه روغتونونه، یوازې کټارې دي چې د خلکو مخې ته یې درولې دي. پنجاب د دې واکمنۍ زړه دی. د منی لایف هند راپور ښیي چې د پوځ د هوساینې بنسټ AWT او ملي لیږد رالېږد اداره NLC د سیمېټو ملکیتونو او ریل رالېږد په کاروبار کې په میلیارډونو سهم لري بې له مالیې. د پنجاب اشراف جنرالان او لوی پانګوال دي، په ناز او نعمت کې اوسي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د ټولنې 1% خلکو د پاکستان 0% شتمني خپله کړې ده. دا شتمني د خیبر پښتونخوا، سیند او بلوچستان د سرچینو څخه راټوله شوې ده. وسلوال خوځښتونه هم غږ پورته کوي. حمید میر د ډان په وینا د پنجاب اشراف تورنوي چې بلوچانو ته د غلامانو په سترګه ګوري او د پوځ تر ساتنې لاندې ګاز او مځکې لوټي. په ټوله پاکستان کې د مخالفت غږ لوړېږي. بخښنې نړیوال سازمان شاوخوا 8,000 ورک کسان د مځکو د غصب پر ضد لاریونونو سره تړي. د کوټې د مطبوعاتو د کلب مخې ته هر مور د یوه زوی نوم په خوله لري چې ورک شوی دی. پاکستان ځوان ولس لري، 15% تر 10 کلونو کم عمر لري او عدالت غواړي. د خیبر پښتونخوا تر بلوچستان د دوی غږ
د چپه واکمني ننګوي، د داسې هیواد خوب ویني چې د ټولو وي، نه یوازې د پوځي دیکتاتورانو.